دا ستا بانه وه چې رڼا د دروتې نه شمه په ما داسې د پردو کوڅو بلپونه ویستل خو بیلتون ارقان رقیب بلډ پریشر او غماش شوګر دی ستا یو دیدن باندې دا درې واړه کنټرول ساتمه ټوخې ونه کو ناڅاپه راښکاره شوه راباند ته خندا شنه وه زړه مې خور شو دی وې زړه راټینګ کا نو زر مې دیوال ونیو دی راته وې ولې ما وې غورځېږم راشه اوس یې د نیکه راټینګ کا بسم الله الرحمن الرحیم. زه ساجد شایق تاسو ته مخاطب یم. ګرانو کتونکو، نن د شمشاد انګار صاحب په خوا کې ناست یم. د دې نه به ښایسته نظمونه، ښایسته شعرونه، ښکلي قطعات دا به هم اورو او بیا به ورسره نور هم دوه درې خبرې کوو. انګار صاحب چې مننه د کومه چې موږ لرې دونه وخت راکړه. السلام علیکم. وعلیکم السلام شیخ صاحب، ستاسو ډیره مننه، شکریه چې تاسو په دومره کندو کپرو باندې زما ځای ته راغلې او دلته زما نه پروګرام کوي او دلته ملاقات هم وشو، نو ستاسو یو جهان مننه. دا ګرانو کتونکو، دا هغه انګار صاحب دی چې د خپل نوم شمشاد غنی دی او د قلمي نوم چې دی چې په تمام دنیا کې ټول خلک، ټول پښتانه پیژني، نو په شمشاد انګار باندې پیژني. او دا شمشاد انګار د لال غنی صاحب زوی دی او دی دلته په د محمد پټی او د بنگلې سره خوا کې په درګې تحصیل کې ملکان درګې کې، نو په دې کې دی دلته استوګ نه کوي. انګار صاحب لسم جماعت الحمدلله په خو نمبرو پاس کړی دی او د هغې نه پس بیا دی وړاندې سبق او نوی نو خپل ذمہداري کوي. دا تاسو ته به کیدای شي چې زه اوس وښایم هم چې د دې دا پټي دي چې کومه ذمہداري کوي، کومه ګني، جوار، سبزیانې دا کري په خپلو ځمکو باندې. نو دغه خبره هم د دې متعلق ده. او بل خبره ده چې لکه څنګه چې تاسو ټولو ته پته ده چې په کوم ځای کې مشاعرې چرته په ریډیو پروګرامي، چرته په ټي وي باندې، نو په هغه ځای کې ټول خلک دي ته غوږي چې انګار صاحب اوس راپسې و، انګار صاحب مونږ ته کلام وایي او انګار صاحب. او بل خبره ده چې د که لوی دي، که واړه دي، او که ښځې دي، که نر دي، نو شمشاد انګار په نوم باندې دوی پیژني او د دې ښایسته نظمونه چې دي نو هغه د هغې مخې ته دي. انګار صاحب، نو ستاسو خو داسې لنډه غوندې پیژنګلو ما دې کسانو ته وکړله. اوس داسې کوو چې یو څو قطعې تاسو ووایئ د نظم نه مخکې. ډیره مننه شیخ صاحب. قطعه ده چې ټوخې ونه کو ناڅاپه راښکاره شوه راباند ته خندا شنه وه زړه مې خور شو دی وې زړه راټینګ کا نو زر مې دیوال ونیو دی راته وې ولې ما وې غورځېږم راشه اوس یې د نیکه راټینګ کا. بله قطعه ده چې د جانان غم د خېټې غم او څه حالات راښه دي، د جانان غم د خېټې غم او څه حالات راښه دي، په یو امید باندې څو ځایه زړه په یو امید باندې راټول ساتمه او بیلتون ارقان رقیب بلډ پریشر او غماش شوګر دی ستا یو دیدن باندې دا درې واړه کنټرول ساتمه. مننه. ویما او جانان پرون دواړو د مینې باس چیړلی دی، لوړه به جوړې ته راکاږو په مزه او بس خبرې ډېرې سره یو خو په دې پوه شه تا به تې رقیب اوس وکاږو په مزه. بله قطعه چې کله نیت بد کی راته، کله مسکی شي راته وګوري خوشحاله مې کی، کله نیت بد کی په زړګي څه خفګان وریږي، د یار طبیعت هم مړه سم دی، بټ آباد موسم دی، خو سات کې صفا وي او په سات کې باران وریږي. مننه شیخ صاحب. دا یو نظم دی چې په دې ټي وي اخبار باندې څوک دونه نه مشهورېږي لکه ښځې چې مشهور وي. په غم خاده کې ښځې ډېرې ګرځي. نو دا د یو دریو کسانو مشهورتیا پکې کړی لکه ډاکټر، حکیم او دمګرې. دا دوی چې چا چالتلی نو بس د هغوی مشهورتیا کړې ده. وی ډاکټر، حکیم، دمګرې چېرته نه وي چې پیدا شي.
ډاکټر حکیم دمګری چرته نه وي چې پیدا شي په مخه مشهور شي چې دوه ښځې ورله راشي ښکاره شي په ارزی باندې نوم خورې په دنیا شي نو یوه ښځه یې وکړي غم خادی کې صفتونه او دا ډېر هوښیار ډاکټر دې د ارزی کړي علاجونه زمونږ په ګاونډ کې خپه صابی نه وه خوراک او څښاک یې نه و پټې سترګې به پرته وه ارسۍ ورله راوړي و د چا تمتې نه وه د دې ډاکټر علاج سره اوس بالکل برابره ده د ملکو دادي ګرځي روغه جوړه ده انډره ده نو په ما به خو څه چل کېدو چې چرته کې بتلمه چې 2 قدمه لا بړم په ځای به کېناستمه په ځان به پوه نه شم د ولاړې پرېوتمه یو څو ځله چې لاړم ښه ښېګړه مې پې کېږي دا 2 درېمه میاشته اوس مې یو ځای مې نه خوږېږي نو دا بله ورته وایي په پلاني ځای کې حکیم دی بوډا د سره سره ګیرې ده په پوزه من لږ نیم دی نه مور شته نه پلار شته د 80 کالو یتیم دی د دې حکیم په شان ته حکیمان نشته د نورو علاج یې داسې دی لکه اوبه واړی په اورو په روز کالې په ما به سیادلي غوندې راتلله په ناسته به دا ځمکه په ما ټوله چورلېدله ډوډۍ به مې د ورځې ایله شپږ ټیمه خوړله هېڅ مې خواته نه کېدل یو ځل نیم ورله لاړم بس اوس ته خدای پزل دی چې هر سره یې نغاړم نو دا درېیمه ورته وایي پیدا شوی ښه سړی دی په دم او په دورخوا تعویز کې ډېر زیات مرنی دی د هر څه اجازه لري ته به که زیړی دی راځي ورله د لرې او د برې علمونه چې چا په چا څه کړي نو صفا وایي علونه زمونږ کور کې جګړې وې د لویو د وړو به خاون به مې په بوټ تندي وتو نه نوتو به په نه خبره چوت په شوار وختې ګورېدو به چې لاړم ورته کېناستم کتلي کتابونه خانې په نغري کې چا خښ کړي تعویزونه او یوه ښځه راغلې وه د هغې و اپریشنه چاړه ونه قرنچي ونه ګنډلو له وستنه لږ سات له یې خوره کړله له پاسه پې بړستنه نو پټۍ یې ورله وکړه نه ګولۍ و نه نشه وه غیبي اپریشن کړو په سترګو یې پړده وه جی او بل بند شیخ صاحب چې کومو ښځو واورېدو د دوی دغه بیان سبا یې روان کړي وي د ځان څخه خاوندانه په توره شپه راپاسي ورپشا کي ماشومانه دمګري له روان شي دا به څه وکړي انکار چې ښځې په نالت شي منې کې بیا د چا پلارم او اخري بند چې غیبي اپریشن څنګه وي زه خبر نه شم د دې نه چې پټ کاڼي راوباسي دی د تریخې د ګردې نه ښکاره زغېدي وباسي زه دی د چا د خپې نه دا شره خو ظاهر ګوري انګاره دا بکواسي د پټې رسولې د خلکو خېټو نه راوباسي مننه جي ډېر ښه انګار صاحب واقعي ګورې داسې تکړه کسان هم شته زموږ په دې معاشره کې او دغه بیا د دې زنانو د اشتهار کېدو په وجه باندې دومره مشهور شي که نه واقعي همداسې ده دا ټولې معاشرتي خبرې دي نو هم په دغه وجه باندې خو ستاسو د وینا انګار صاحب ستاسو د وینا ستاسو د نظمونه ستاسو د قطعې ستاسو د غزلې دا د خلکو زړونو ته هم څومره پورې چې لکه مونږ معاشره لوستلې ده د خلکو زړونو د کوزیږي هم د دې وجې چې دا معاشرې ته نږدې دي ستاسو د وینا معاشرې ته نږدې ده ماحول مو پکې بیان کړی حالات مو پکې جوړتیا ته راکوز شوي کورونو ته دننه شوي بهر بازارونه ډاکټران معاملات د هر څه مو په غور کتلي دي انګار صاحب یو قطعه نیمه بله ووایه داسې کمې چې لکه تاسو په عامو دغه کې مشاعرو کې وایه او داسې چې ځینې داسې کتونکي شته دي چې هغې به د اورېدلې نه وي نو یوه قطعه نیمه بله کومه چې درته یاد دی ووایې بیا نه پس به انشاءالله بیا یو نظم نیم واورو شیخ صاحب بس سبا داسې 2-3 شعرونه وي څه قطعې وي بالکل او چې جنگ د رقیب سو قرآن کړه زما سره کومه ناجایزه به د کم ښکلي سړي یوسي خو خیر د ځان ګاره کله کله داسې خم وشي تندر په تالاش پرېوځي او خره د راموړي یوسي او زما او رقیب به پیار وخت جنګو چې په محفل کې مخامخ کېناستو هغه به سیسته کې پلار بل له ورکړه لانجه یې خوره کړه دواړه یخ کېناستو انګار صاحب جی هغه غزل ووایي جي هغه بلفونو والا ښه جي هغه خو یو څو شعرونه دي چې مړه و کتو دې را لزله کې پرخرونه ویستل چې اننګو دې په خندا کې سره ګلونه ویستل ما وی راډونه د بجلی دی داسې وپړقېده چې له سالونه لیونی دواړه لاسونه ویستل دا شعر بیا ووایي مننه ما وی راډونه د بجلی دی داسې وپړقېده چې د سالونه لیونی دواړه لاسونه ویستل د غم باران د زړه په دشته په شبو ورېدو ځکه مې سترګو سم د اوښکو سیلابونه ویستل
او خوږ اشنا ستا د جپا او ستمونو خلاف زما د زړه نه سویلو سم جلوسونه ویستل ډیر ښه مننه او نور کله ګپو نن د ښه په ګولۍ وویشتمه چې د رقیب سره د یو ځای تصویرونه ویستل ما وی کرکټ یو مزه ده پکې بله مزه چې پکې ښکلو غنمرنګو کمیسونه ویستل د مخبت میان انخلي د دولت کونډو کې موږ د ښکلا دار یو ډنډ تش جالونه ویستل او د مخبت میان انخلي د دولت کونډو کې موږ د ښکلا دار یو ډنډ تش جالونه ویستل دا ستا بانه وه چې رڼا د دروتې نه شمه په ما داسې د پردو کوڅو بلپونه ویستل او یو څو شعرونه دي چې